نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. کچری مونږه فرشته هم په دوی باندې نازل کړي وي او مړ ور سره خبره هم کړي وي او د ټوله دنیا سيزونه مونږه د دوی مخ ته جمع کړي وي خو بیا هم دوی ایمان وروړو والا نه وو بغیر د اغینا چې الله غوښتلې چې دوی د ایمان وروړي خو اکثر خلک د جهالت خبره کوي یعنی چې کوم خلکو ته حق کار هم شي او بیا هم هغه دا تسلیم نکي داسې خلک د رسل په سرکشه کې مبتلا وي او په دې وجه په نادانۍ کې هم مبتلا شي. په انسانانو کې څه خلک داسې وي چې د دوی مخ کې د حق واضح کولو لپاره که هر قسم دلایل پیش کړي شي مثلا که د دوی مخ کې فرشتي پزماکه راکوزي کړي شي او مړي د دوی سره خبرې وکړي هر شي که د دوی مخ کې خو دي شي خو نه منلو والا بیا هم اون مني ولی به نه مني ځکه چې د دوی د خوې سرکشي دوی منلو ته نه پریږدي. دلته الله تعالی فرمای ولکن اکثرهم یجهلون خو زیات تر خلک د ناپوهه خبرې کوي دوی ته نادان ولی ویل شوی دي دا نه دا عقلمندي دا چې انسان د الله تعالی خیل شوی لار اومني د الله د طرفه را لېږل شوی دین اومني او خپل ځان د دې مطابق کی د دې برعکس نادانی دا بیوقوفي دا او حماقت دا دی چې انسان د دې دنیا د ژوند د تیرولو د خپل خواهشاتو مطابق یو نقشه تیار کړي او بیا وایي چې کم شی زما د نقشې مطابق وي نو زه به منم او چې کم شی زما د مرزي خلاف وي هغه به نه منم. نو دغه سړی هیڅ کله هم هدایت نشي حاصلوله او چې چا هم هدایت حاصل نکړو نو دی به هم خپل نقصان کوي ځکه چې د الله قانون نه بدليږي مونږ له بدلیدل پکار دي څوک چې بدلیدو ته تیار نشي د تکبر په وجه نو د قیامت په ورځ به د دوی تکبر مات کړي شي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. او مونږ خو همیشه دغه رنګ شیطانان انسان او شیطانان پیریان د هر نبی دشمنان جوړ کړي دي چې یو بلته خوږې پسته خشته خبره د دوکې په تور کوي. کستا رب دا غوښتلې چې دوی د داسې اونکی نو دوی به هیڅ چره نه وکړي نو ته دوی په خپل حال باندې پرېږده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي. دلته داخله شوی دي چې هر دور کې د دین طرف ته د بلونکو خصوصا د انبیا سناسه دشمنان پاتې شوی دي. په دې دشمنانو کې څه شیطانان وو او څه انسانان. ابن جرير د حضرت ابو ذر رضی الله عنه نه یو روایت نقل کړی دی چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې شریک شوم. دا یو لوی مجلس وو. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے ابو ذر رضی الله عنه تا مونږ وکړو ما وې نه اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل پاسه او 2 رکعاته مونږ وکا هغه وی چې ما مونږ وکړو او دوباره تاسو صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم نو تاسو صلی الله علیه وسلم تاسو وکړو چې تا د جن او انس د شیطانانو مقابله کې د الله نه پناه اوغخته ما وې نه اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا مې تاسو وکړو چې په انسانانو کې هم شیطانان وي تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل او دغه شیطانان د جناتو نه هم زیات خراب وي یعنی چې کم انسان شیطانیت لاس واچي نو هغه د شیطان پیریانو نه زیات شیطان شي. دا څوک وي انسانانو کې د هغه شیطان وي کم چې د دین لار بندي او د دین بلونکو ته مشکلات پیدا کوي او اکثر وړي وړي شوشې روباسي او وړو خبرو ته خلک متوجه کی او په دوی کې پریشانی پیدا کوي او د حق نه د لریوالي ذریعہ شي. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم په مرګري ابو ذر رضی الله عنه ته دا تلقین وکړو چې د مونږ نه پس دغه خاص طور د الله نه د شیطان پیریانو او شیطان انسانانو نه د حفاظت او د دوی د شر او فتنو نه د بچ کېدو دعا وکړي. انبیا ته دا شیطان مشکلات پیدا کوي او عام انسان ته هم او هغه داسې چې دوی د دین لار ته نه پریږدي او که یو کس د دین په لار د تلو کوشش کوي نو اکثر دغه شیطانان د دوستۍ په پرده کې لار بندي او ورته وایي چې دا لار ډیره ګرانه ده او د مصیبتونو لار ده او داسې انسان د دوی په خبرو کې راشي او د هدایت نه ډیر لري شي. الله په هر انسان کې خیر اچولې ده. بعض خلکو ته ډیره موقع ملو شي چې دغه خیر ډیر شي خو بعض خلکو ته دا موقع کم شي ځکه هر کس له پکار دی چې هغه د الله سره یو مضبوط تعلق جوړ کړي چې د هر قسم شر نه محفوظ شي. ولتصغى الیه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرده وليقترفوا ما هم مقترفون. د دې ټول هر څه د کولو اجازه مونږ دوی لا زکه ورکو چې کم خلک په آخرت باندې ایمان نه لري چې دا هوی زړونه د خپل دوکې ته مایل شي او هغه د هغه نه راضي شي او هغه ګناهونه وګټي چې کم هغه ګټل غواړي. یعنی د شیطانانو د خبرو ته هغه خلک مایل کیږي چې په آخرت ایمان نه لري. بیا چې حال دا دی نو ایزه د الله نه بغیر بل څوک فیصله کول والا وګورم حالکه هغه په تفصیل سره تاسو ته کتاب نازل کړی دی او کوم خلکو ته چې مونږه ستانه مخکې کتاب ورکړی وو او وی پويږي چې دا کتاب ستاسو د رب د طرف نه د حق سره نازل شوی دی نو ته په شک کولو والا خلکو کې مشاملېږي
ستاسو د رب خبره د رښتینولي او د انصاف په لحاظ سره کامل ده. داغه فرمانونه بدلولو والا هیڅوک نشته او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کچره ته د هغه خلکو د اکثریت په وینا پسې روان شوي کم چې په ځمکه کې اوسېږي نو هغوی به تا د الله د لار نه بیلارې کړي. هغوی خو صرف په ګمانونو پسې روان دي او قیاسونه لګي. یعنی د شیطان انسان څه کار دی هم دغه چې خلک بیلارې کوي او خاص طور چې څنګه په دې آیت کې ویل شوی دی که انسان به د دلیل نه د دوی خبره اومني نو بیلارې بشي. انسان کله چې پیروي کول غواړي د هر څه نه مخکې د دا سوچ ضرور وکړي چې کومه لار ته دا سړی ما بلی د دې دلیل څه دی او حقیقت څه دی. مونږ له الله پاک عقل را کړی دی سترګې را کړی دی. مونږ له د ځناورانو په شان په پټو سترګو شپورکی پسې تلل نه دی پکار چې داغه په आवाज به سوچ روان شي. دا پته ورته نه لګي چې سره دولې بوزي او که حلالولوله. په انسان او ځناور کې فرق پکار دی. مونږ هم کله چا په بلنه لبیک وایو یا چا پسې روان شو یا د چا خبره وورو او متاثر شو نو پکار دی چې وګورو چې د دې څه وي د دې دلیل څه دی د دې حقیقت څه دی. کم خلک چې په غړېدلو سترګو د حقیقت د پیژندلو کوشش اونکي هغه اکثر د داسې خلکو په خبرو کې راشي او د سم لار نه ووري. د دوی د خبرو بنیاد په ګمان او په قیاس باندې وي. په حقیقت کې ستارب زیات خپويږي چې څوک داغه د لارې نه بیلارې دي او څوک پسې د لار روان دي. بیا کچې تاسو د الله په آیتونو باندې ایمان لرئ نو چې په کم زناور باندې د الله نوم اغشتل شوی وي داغه وخه خوري. اخر څه وجه ده چې تاسو هغه شی نه خوري چې پاغه باندې د الله نوم اغشتل شوی. حالکه د کوم شیزونو استعمال چې د مجبورۍ د حالت نه بغیر په هر حالت کې الله حرام کړی دی داغه تفصیل هغه تاسو ته خول دی. د ډیرو خلکو دا حال دی چې د علم نه بغیر صرف د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې گمراه کول والا خبرې کوي. ستارب د حد نه اوریدو والا خلک خپېجني. یعنی ډیر خلک د دلیل او حقیقت نه بغیر صرف په خواهشاتو بنیاد شوی خبرې کوي او داسې خلک ډیر په اسانه نور خلکو نه متاثر شي ځکه چې دوی د خلکو د خواهشاتو مطابق خبرې کوي. انساني خواهشات هم یو شان دي او په انسان باندې هم هغه خبره خلګي چې کومه د مطلب او د خواهش مطابق وي. خو د دین په معاملې کې نفسي خواهشات په کار نه راځي. تاسو د ښکار ګناهونو نه هم ځان ساتئ او د پټو ګناهونو نه هم. څوک چې د ګناهونو کسب کوي هغه به د خپل کسب بدله ضرور مومي. دا حکم واضح دی چې کم سروي د الله په نوم نه ویزه پکړې شوی داغه وخه مخري. دا څه کار کول فسق دی. شیطانان د خپل مرګرو په ځړونو کې شکونه او اعتراضونه اچي د پاره د دې چې هغه تاسو سره جګړه وکړي. خو که تاسو د هغه خبره اومنله نو یقینا چې تاسو مشرکان یې. د دې نه دا معلومه شو چې د دینی احکاماتو په معاملې کې د الله په مقابله کې د چابل چا خبره منل شرک دی. دا د کوم اعتراضاتو طرف ته اشاره ده او د کم شکوکو طرف ته اشاره. د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی چې يهود علماء با خلکو ته پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کولله سوالونه خول. باغی کې یو سوال دا هم وو چې دا څه معاملہ ده چې خدای څوک مړ کی نو هغه حرام شي او چې موږ څوک مړ کو نو هغه حلال وي یعنی ذبحشوی ته حلال وي او چې الله د طرف چاله مرګ راشي او هغه مړ شي نو هغه حرام ګڼي. مطلب چې دا څه قسمه خبرو باندې باغوي خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بچنه کول. الله فرمایي دا هم د الله حکم دی چې په کم ساروي د الله نوم وانه غشتل شي او هغه په خپل مړ شي نو هغه مخري. او دا خلک چې کوم خبرې او اعتراضات کوي دا اصل کې شیطانی وسوسې دي کوم چې د یو بل په ژوند کې اچول کیږي. د دې خلکو د خبرو پروا مکوه. او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه سړی چې اول مړ وو بیا مونږه هغه له ژوند ورکړو او داسې رڼام ورکړه چې داغه په وجه هغه د خلکو په منځ کې د ژوند په لار روان دي. چیرې د هغه سړی په شان کې دی شي چې هغه په تیارو کې پروت دی او په هیڅ طریقه د هغه نه نروزي. د کافرانو لپاره خدای شان د هغه عملونه خشتخ کار کړی شوی دي. دلته د مړ نه مراد هغه سړی دی چې د کفر او جهالت په تیارو کې پروت وي او بیا هغه له ژوند ورکړي شي ایمان ورکړي شي علم او د حقیقت پیژنګلو خوبي ورکړي شي. د الله په نظر کې ژوندې هغه سړی دی چې د مخ کې د هدایت رڼا راشي نو د هغه ځان له د لارې رڼا کی او په دغه لار روان شي. د دې نه برعکس د کم سړی په مخ کې چې دا رڼا راشي او بیا هم د خپل تعصباتو او خواهشاتو کې گیر وي نو دته هدایت ملاو نشي او نه غلارته پاتې شي. ځکه الله عقل او شعور والو ته ژوندې وي او نور ته مړ. وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون. او دغه شان مونږه په هر کلی کې دغه کلی غټ غټ مجرمان مقرر کړی دي چې هغه الته د خپل مکر او فریب جالونه خوار کړي. په اصل کې هغه د خپل فریب په جال کې په خپل راګیریږي
خو هغه په دې پوهیږي نه. یعنی هر نبی چې به خلق د الله طرف ته وبلل نو د هغه کلی سوچت او غټ خلکو به د نورو خلکو په ژوند کې د پیغمبر خلاف وسوسه پیدا کولو لپاره پټ سازشونه شروع کړل. خدا سي وخت براغلو چې حقیقت به په ټولو ظاهر شو او دغه غټ خلک به خپل په دغه سازشونو کې گیر شو او چې کم کوی به خلکو ته کنسته وو پاګه کې به خپل پریوتل. د دین معلومه شو چې کم سړی د الله د دین مقابله کوي هغه هیڅ کله هم نشي کامیابې دی. هر کله چې دوی ته یو آیت راشي نو وای مونږ تر هغه نه منو تر څو چې هغه شی مونږ ته په خپل راکړی شوی نه کم چې د الله رسولانو ته ورکړی شوی دی. الله ډیر خپويږي چې د خپل پیغام د رسولو کار د چا نه واخلي او په کومه طریقه یې واخلي. هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان به د خپل مکرونو په بدله کې د الله سره ذلت او سخت عذاب وویني. پس دا حقیقت دی چې الله چاته د هدایت کولو اراده کوي نو دا غسینه اسلام د پاره پرانځي او د چا چې گمراه کولو اراده کوي دا غسینه داسې لنډ تنګ کی چې د اسلام تصور کول هغه ته داسې ښکاری لکه چې اسمان ته خيږي. دغه شان د حق نه د تېښتې او د نفرت کولو ناپاکي الله په هغه خلکو باندې مقرري چې هغه ایمان نه وروړي. چې سړی د اسمان طرف ته یا بلندۍ طرف ته روان شي نو په هوا کې د اکسیجن د کمی په وجه ورته ساه غشتل ګران شي او سای بنديږي. هم دغه رنګ په خواهشاتو کې غیر خلکو باندې د نیکي او هدایت خبره خنه لګي او داسې ماحول کې زړه تنګ وي. لہذا دوی د دین هیڅ فائدہ نشي غشتلې. د دین برعکس په یو حدیث کې راغلی دی الله چې چا سره د خیګړ اراده وکړي نو د دین په ولور کې یعنی چې زړه د ایمان د پاره کولاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کړو او بیا یې فرمایل د چا په زړه کې چې د ایمان نور داخل شي نو سینې کولاو شي. چاته تاسو کړو چې سلامت شته چې پته ولګي چې زړه کولاو دي. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دغه سړي زړه د دایمي کور طرف ته رجوع وکړي او د زړه د آخرت او د جنت طرف ته مایل شي او د دوکې د کور یعنی دنیا نه زړه اوچت شي او د مرګ نه مخکې د دې تیاری شروع کړي. دا علامات دي د هغه سړي د چا زړه چې ایمان له کولاو شي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پس دا حقیقت دی چې الله چاته د هدایت کولو اراده کوي نو دا غسینه د اسلام د پاره پرانځي او د چا چې د گمراه کولو اراده کوي دا غسینه داسې لنډ تنګ کی چې د اسلام تصور کول هغه ته داسې ښکاری لکه چې اسمان ته خيږي. دغه شان د حق نه د تېښتې او د نفرت کولو ناپاکي الله په هغه خلکو باندې مقرري چې هغه ایمان نه وروړي. حالانکه دا لار ستاسو رب نیغه لار ده او د دې نخې د هغه خلکو د پاره واضح کړی شوی دی چې نصیحت قبلې دا هوی د پاره د هوی د رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هوی سرپرست دی د هغه صحیح عمل په وجه چې کم هوی کولو. په کوم ورځ چې الله دا ټول خلک راجمع کړي نو په هغه ورځ به الله پیریانو ته وایي چې اې د پیریانو ډلې تاسو خو په انسانانو باندې د گمراه کولو خو وسوکړو. په انسانانو کې چې څوک د هغوی دوستان وو هغوی به وایي چې اے رب په مونږ کې هر یو د بل نه خکار اغشتل دي او مونږ اوس هغه وخت را رسیدلی یو کم چې تاسو مونږ لپاره مقرر کړی دی. الله به فرمای خا اوس هور تاسو د اوسېدو ځای دی باغې کې به تاسو همیشه اوسېږئ. دا غینه بچکیږي صرف هغه خلک چې الله یې بچکول غواړي. بهشکه ستارب د حکمتونو والا او په هر څه پوهه دی. دلته د پیریانو او انسانانو یا د شیطانانو او انسانانو په منځ کې چې کوم تعلق دی د یو نه د لار خطا کولو هغه واضح کړی شوی دی. د قیامت په ورځ به الله تعالی دا حقیقت ظاهر کړي د لارې نه د خطا کولو قوتونه په هر دور کې وي خو په دې صرف هغه سړی خطا کیږي چې پاغه کې دغه ماده موجوده وي. تاسو به دا لیدلی وي چې هر کله یو سړی نوې خار ته لاړ شي نو ډیر زر د خپل مطلب خلک او مرګري ملو شي ځکه چې تاسو اصل کې د هغوی په تلاش کې یې. دغه رنګي غلط کارونه والا خلک هم یوازې نه پاتې کیږي او هغوی په ډلو کې یو ځای شي. اصل کې چې یو کس د بل په وجه گمراه شي نو دغه یو طرفه معاملې نه وي. د دوه دا خیال وي چې د دوی مقصد په خپل ځای پوره کیږي. یو ورته غلط لار خي او بل په لبیک وي. سورۃ الاعراف کې برازي چې د شیطان د ژوند مقصد هم دغه دی چې انسان به بیلاری کوي خو انسان د دومره عقل سره څنګه د شیطان په جال کې گیر شي. اصل کې چې انسان د نفسي خواهشاتو پیروي شروع کړي او خپل څه خاص مقصد پوره کول غواړي نو د حق په ځای د شیطان خبره زیاته وزن ښکاري او دغه رنګ د په جال کې گیر شي. دلته اشاره ده چې پیریانو د انسانانو نه فائدہ واغشتله او انسانانو د پیریانو نه یا د شیطان د وسوسونو او د غلطه لار خولو نه فائدہ واغشتله. د دوه خپل مفادات وو خو د یو بل سره تعاون کولو. وګوري مونږ به دغه شان په آخرت کې ظالمان خلک د یو بل مرګري کو د هغوی د هغه عملونو په وجه چې هغوی به په دنیا کې د یو بل سره په شریک کول. په دې موقع به الله تعالی د هغوی نه دا تاسو هم وکړي چې اې د پیریانو او د انسانانو ډلې آیا تاسو ته هم تاسو نه هغه پیغمبران نه ودرغلي چې تاسو ته به زموږ آیاتونه اورول او د دې ورځې د انجام نه به یې رولې هغوی به وي او مونږ د ځان خلاف په خپل گواهی کوو. نن د دنیا ژوند دا خلک په دوکه کې چولې دي خو دغه وخت به هغوی په خپل د خپل ځان خلاف گواهی کوي چې هغوی کافران وو.
ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون. د هر سړي درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستا رب د خلکو د عملونو نه خبره نه دی. ستا رب بے نیازه بے پروا دی او مهرباني داغه دستور دی. کاغه وغوړي نو تاسو به لری کی. ستاسو په ځای به نور هغه څوک راولي چې کم دغه خوښ وي، لکه څنګه چې تاسو د نورو خلکو د نسل نه راپورته کړی یې. څنګه چې په دنیا کې د خلکو درجې وي دنیاوي لحاظ سره، او تاسو به لیدلی وي چې د یو کس په مرتبه کې د بل په مقابله کې فرق وي. مثلا د علم په میدان کې د خلکو مختلف مرتبه وي، همدغه شان د مال په اعتبار سره او د مهارتونو په لحاظ د خلکو په منځ کې فرق وي. تاسو سوچ وکړئ چې دا ولې د دې یو بنیادی وجہ چې تاسو ته بخکاری د کوششونو فرق دی. الله خو ټول له صلاحیت ورکړي دی، خو یو کس ډیر کوشش کوي او دا صلاحیت استعمال کوي او په خطر طریقه نو د درجه اوچتيږي. د دې مثال داسې دی چې په یو جماعت کې 30 بچي وي. دا خبره په خپل ځای ټیک ده چې ذهني صلاحیت کې فرق وي، خو زیات فرق د کوشش وي او په صحیح لار کوشش، ځکه چې لیس للانسان الا ما سعى. همدغه وجه ده چې هم د یو استاد په ګڼ شاګردانو کې ډیر فرق وي، همدغه سي دنیاوي او ډیرو مقامات کې. مثلا دو کسانو یو شان کاروبار کوي یا یو شان روزګار کوي، خو یو څو کال کې یو د بل نه ډیره ترقی وکړي، ځکه چې دې په سنجیدګۍ سره مهنت کوي او په مخ کې روان وي. په ظاهره دا رفتار معمولی ښکاري، خو بعض وخت به تاسو لیدلی وي چې په لوټه کې د اوبو یو قطره اساسي نو په یو شپه کې ډک شي. دغه سي انسانانو کې هم بعض وخت د انسانانو کوشش ډیر معمولی ښکاري، خو چې کم خلک په مستقل مزاجه سره کوشش کوي او هم مخ په ترقی روان وي. دا مثال موږ نن سبا ګورو چې کم قومونه مهنت کوي او د چرته نه چرته ورسېدل، کم خلکو چې مهنت ونه کړو او د خپل پلارانو سرمایه هم ضایع کړه. همدغه رنګ د آخرت په معاملې کې لږ کوشش ته سپک نظر نه دی پکار. وړي وړي نیکه او لږ لږ اعمال چې ملو شي نو د انسان په درجه کې به ډیر فرق راولي. انسان لپاره عقلمندي دا ده چې د وخت قدر وکړي، مهنت وکړي او هر نیک کار په مستقل مزاجه سره وکړي. ډیر خلک خپل صلاحیتونه داسې ضایع کوي چې نن یو کار شروع کړي بیا یې پریږدي، سبل څه شروع کړي بیا بل او یو کار هم سرته اونرسي. دا څه خلک په هیڅ میدان کې ترقی نشي کولای. کله د فوري نتیجې په شوق کې د مهنت لار پریدو او نقصان کې شو. انسان د خپل صلاحیتونو او پیژني، خپل ماحول، خپل وسایل د او پیژني، بیا د الله باندې باور وکړي او د الله ورکړی شوی صلاحیتونه او طاقت سره د دنیا او د آخرت په کارونو کې د مخ کې روان شي. د قیامت په ورځ چې خلک جنت کې داخل شي نو د هر کس په درجه کې فرق وي. ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما يعملون. د هر سړي درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستاره رب د خلکو د عملونو نه خبره نه ده، او دا فرق به ولي وي؟ دا فرق به د عمل په وجه وي. هڅه خو جنت ته سړي د الله د رحمت نه بغیر نشي تللی. رحمت د عمل کولو والو د پاره ده او نور لهم، خو رحمت سره د درجه فرق د کوشش په فرق سره راځي. اوس مونږ له دا قتل پکار دي چې د چا کوشش څومره ده. وربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم ويستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریه قوم آخرین. ستا رب بے نیاز بے پروا دی او مهرباني داغه دستور دی. کاغه اوغوړي نو تاسو به لری کی او تاسو په ځای به نور هغه خلک راولي چې کم داغه خوښ وي، لکه څنګه چې تاسو د نورو خلکو د نسل نه راپورته کړی. تاسو سره چې د کم سیس واده کیږي هغه یقینا راتلونکي دی او تاسو د الله د عاجز کولو طاقت نه لرئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوئ او زه هم په خپل ځای عمل کوم. ډیر زر به تاسو ته معلومه شي چې اخري انجام به د چا خوي. بهر حال دا حقیقت دی چې ظالمان هیڅ چره خلاصي نشي مونتله. د خلکو د الله د پاره داغه فصلونه او سارونه چې هم الله پیدا کړی دي یو حصہ مقرره کړی دا او په خپل ګمان سره وای چې دا د الله د پاره ده او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده. بیا کومه حصہ چې د هغوی د شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسی، خو کومه چې د الله د پاره ده نو هغه د هغوی شریکانو ته رسی. څنګه خراب فیصله کوي دا خلک. مشرکانو کې دا رواج وو چې هغوی با فصل او سارو کې د الله او د بوتانو حصہ کوله. که د الله د حصے غلا یا ساروي بخه اوخته نو هغه به د بوتانو حصے سره بدل کړو، خو که د بوتانو حصہ بخوه نو هغه به نه بدلوله. د پیداوار په تقسیم کې کبو د بوتانو په حصہ کې بس خرابې پیدا شو هغه به د الله د حصے نه پوره کړو، خو که د الله په حصہ کې به څه کمی او شو نو هغه به د بوتانو د حصے نه پوره کولو. که په خپل به د نظر او د نیاز لپاره حاجت شو نو هغه به هم د الله د حصے نه وستو، خو د بوتانو حصے ته به لاس نه لګولو. د دې وجه دا و چې د دوی په زړه کې د بوتانو یره د الله د یری نه زیاته و. مشرکان د الله تعالی د تصور نه غافل نه وو او اصل شرک دا و چې هغوی به د بوتانو نه زیات یریدل، هم د دې د خوشالولو په کار کې باخته وو. نن د مونږ هم د خپل ژوند جایزه واخلو چې چرته داسې نه وي چې د الله نه زیات زمونږ په ژوند کې د چا بل چا یره پرته وي او مونږ هم دغه په خوشالولو کې اخته یو. اسه خو مونږ الله منو هم منځونه هم وکړو، خو هر یو کس د خپل زړه ولټي. خاص طور خپل امتحان هغه وخت غشتل پکار وي چې هر کله د الله د اطاعت کول موقع راشي. مونږ ډیر ځله د نورو خلکو د خواهش مطابق د ژوند د تیرولو کوشش کوو،
یا د دوی په طریقو روان یو او مونږ ته ځان په دې کې زیات ښکاری او هر وخت را سره دا یروي چې کله الله خبرم اومنله نو دغه ډله په مینس کې به بیل ښکار شو. بعضی وخت انسان داسې کار د دین په نوم باندې کوي خو په حقیقت کې د دین نه ډیر لري کی. د دین اصل نوم تقوا دی او الله نه یریدو ته تقوا وایي. دا د داسې یری نوم دی چې د دین پس د الله حکم او د الله اطاعت د هر څه نه اوچت شي او نور هر څه رستو پاتې شي. دغه شان د هغوی شریکانو د ډیرو مشرکانو د پاره خپل اولاد قتلول خشته ښکار کړی دي د پاره د دې چې هغوی په هلاکت کې مبتلا کی او په هغوی باندې خپل دین شکمن کی. کله غختلې نو دوی به داسې نه کولې. دوی پرېږده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي. د جاهلیت په دور کې د اولاد د قتل 3 قسمونه وو او دا به د رنګ وسوسو په وجه وو او دا کار هم اصل کې د بوتانو د خوشالولو لپاره خوښ کړی شوی وو. کله غختلې نو دوی به داسې نه کولې. دوی پرېږده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي. یعنی الله په زبردسته دوی د دینه ایثارول شو. خدا د الله طریقه نه ده. الله چې انسان له اختیار ورکړو دا اوس د انسان خوخه ده چې څنګه استعمالي. دوی وایي چې دا زناور او فصلونه محفوظ دي. دا صرف هغه خلک خوړی شي چې زمونږ خوخوي. حالکه دا پابندي دوی د ځان نه لګول ده. بیا څه زناور داسې دي چې په هغوی باندې سورلی کول او بار وړل حرام کړی شوی دي او څه زناور داسې دي چې په هغوی باندې د الله نوم نه اخلي او دا ټول هر څه دوی په الله باندې د دروغو الزام لګول دي. ډیر ضربه الله دوی له د دې دروغو بدله ورکړي. الله چې کوم رزق حلال کړی دی هغه د ټولو لپاره حلال دی. په دې کې د سړي او د ښځې یا د الک او جنۍ هیڅ تمیز نشته. خو هغوی په دې معاملې کې خپل قانون جوړ کړی وو. بعضې وخت مونږ هم داسې پابندۍ ولګو چې کونډه ښځه به داسې نه خوري او واده کړی به دا نه خوري یا جنۍ به داسې خوړی شي خو هلک به نه خوري. دا تقسیم د الله د طرف نه دی. دا زمونږ خپل تقسیم دی. دوی وایي چې دا زناور او دا فصلونه محفوظ دي. دا صرف هغه خلک خوړی شي چې زمونږ خوښوي. حالکه دا پابندي د دوی د ځان نه لګول ده. بیا څه زناور داسې دي چې په هغوی باندې سورلی کول او بار وړل حرام کړی شوی دي او څه زناوران داسې دي چې په هغوی باندې د الله نوم نه اخلي او دا ټول هر څه دوی په الله باندې د دروغو الزام لګول دي. ډیر زر به الله دوی له د دې دروغو بدله ورکړي. یعنی په الله یې دروغ تړلې دي. د خپل خواهشاتو او رسمونو او رواجونو باندې جوړ کړی شوی دین به الله سره تړلو او دغه شی د الله په دین کې مداخلت دی. تاسو ته معلومه ده چې د الله په دین کې څه حدود مقرر کړی شوی دي. نه ته څوک د ننتلی شي او نه ته څوک بهر وتی شي او د دې حدونو پابندۍ ته دین ویل کیږي. دوی وایي چې دا زناور او دا فصلونه محفوظ دي. دا صرف هغه خلک خوړی شي چې زمونږ خوښوي. حالکه دا پابندي دوی د ځان نه لګول ده. بیا څه زناور داسې دي چې په هغوی باندې سورلی کول او بار وړل حرام کړی شوی دي او څه زناور داسې دي چې په هغوی باندې د الله نوم نه اخلي او دا ټول هر څه دوی په الله باندې د دروغو الزام لګول دي. ډیر زر به الله دوی له دې دروغو بدله ورکړي او دوی وایي چې د دې سارو په خېټو کې سدي دا زمونږ د نارینو لپاره مخصوص دي او زمونږ په ښځو باندې حرام دي. خو هغه بچي چې مړ وي نو بیا دواړه د دې په خوراک کې شریک کېدي شي. دا کومه خبره چې دوی د ځان نه جوړ کړي دي د دې بدله به دوی له الله ضرور ورکړي. یقینا چې هغه د حکمت والا دی او د ټولو خبرو نه خبر دی. یقینا چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل او کوم رزق چې ورله الله ورکړي وو نو په الله یې دروغ وتړل او هغه په ځان باندې حرام کړل. یقینا چې دغه خلک بیلار شو او هغه هرگز نیغلار منتلو والا نه وو. یعنی د جهالت په وجه قتل کړل. د دین باوجود اویل چې په فساد کې شو د دین څه معلومیږي. ډیر خلک وایي چې موږ دین لوستل او از د کول نه غواړو ځکه چې بیا به اونې ولی شو. خو دلته د سزا وجه علم نه بلکې جهالت بیان کړی شوی دی. یقینا چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل او کم رزق چې ورله الله ورکړي وو نو په الله یې دروغ وتړل او هغه په ځان باندې حرام کړو. یقینا چې دغه خلک بیلار شو او هغه هرگز نیغلار منتلو والا نه وو. یعنی دوی ته علم نه وو نو دوی خو پرې خودل پکارو. نادان او ساده خلک وو بیا ولې اونې شو. خبره دا ده چې ډیر ګناهونه په لا علم او نادانۍ کې کوم وشي بیا به هم د دې تپوس کیږي. دا ویل چې از دکړه بنکو او نیغ به جنت ته لاړ شو دا خام خیالي ده. د جنت لار خو هم په علم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی په داسې لار روان وي چې د هغه په وجه علم حاصل کی نو الله داغه لپاره د جنت لار اسانه کی. کوم سړی چې په داسې لار روان وي چې علم حاصل کی څه ازده کی دته د جنت لار اسانه ده. خو مونږ ته شیطان الټه سبق خای وای پام کوه سسیز زده نه کې غنی او بنیول شي. اوس خو بدل علم په وجه پرې خودل شي. خودل ته دا خول شوی دی چې د لا علمي په وجه بدوی نیول کیږي. الله مونږ لږ دماغ او سترګې د دې لپاره خو نه دی راکړي چې کار ته ماخله او د جناورو په شان جون تیروي. الله دا هر څه استعمالولو لرا کړی دي او بیا پیغمبران کتابونه او د هدایت سيزونه را لېږلي دي. بیا هم که یو کس عقل نه کار وانه خلی د هدایت حاصل نکي په دې عمل اونکي نو اخر د دې تپوس به تنول نه کیږي. او که یو کس خپ پوهه داسې کار کوي
نو دا سوچ دی وکي چې دا دوکه چاله ورکي. یقینا چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل او کم رزق چې ورله الله ورکړي وو نو په الله دروغ وتړل او هغه په ځان حرام کړو. یقینا چې دغه خلک بیلار شو او هغه هرگز نه غلار منتلواله نه وو. او هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوما حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هغه الله دې چې په بل سیس د پاسه وړېدلې قسمه قسم باغونه او په خپل تنو ولاړ باغونه او د کجورو باغونه پیدا کړل او داسې فصلونه را اوخه جوړ چې د هغه نه قسمه قسم مختلف خوراکونه حاصلېږي. د زیتون او د انارو ونې پیدا کړې چې میوه په شکل کې یو شان وي او په خوند کې مختلفي وي. خوري د دې پیداوار هر کله چې بار اونیسي او د الله حق ته ورکي هر کله چې د دې فصل اوريبي او د حد نه ماوړي ځکه چې الله د حد نه اوړېدو والا خلق نه خوخي. بعضی وخت د زیتون او د انار سایز او شکل ملاويږي خو خوند بالکل بیل وي. بیا هغه الله دې چې په سارو کې هغه زناور پیدا کړی دي چې دا غینه د سورلی او د بار وړلو کار اغشتل کیږي او هغه زناور هم چې د خوراک او د فرش یعنی د غوړېدلو په کار راځي. خوري د هغه سيزونو نه کم چې تاسو له الله درکړي دي او په شیطان پسې مزي ځکه چې هغه تاسو ښکار دشمن دی. دا اتنر خزيدي دوه د ګړو د قسم نه او دوه د چيلو د قسم نه. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه تپوس وکړه چې الله د دین ران حرام کړی دي او که خزه یا هغه بچي چې د ګړو او د چيلو په خېټو کې دي. ټیک ټیک د علم سره ما د خبر راکې کتا سوري شنیه. عربو کې د غوخه او پیو د پاره چې کم ساروي ساتل کېدل په هغه کې سلور ډیر معروف او مشهور وو: ګډان، چيلي، اوخان او غواګانې. او دوی د دې په باره کې قسم قسم د حلال او حرام قاعده جوړې کړې وي. د دې بیان مخکې تیر شوی دی. دوی چې کومه قاعده د خپل مرزي جوړې کړې وي په هغه په بعض وخت ځکلي دلیل نه وو. مثلا هغه به ویل چې کم ساروي ژوندې پیدا شي هغه په چا حلال دي او په چا حرام، خو کومړ پیدا شي نو هر چا د لپاره حلال. دغه قسم خبرې دوی په خپل جوړ کړي وي. الله دوی ته اوخیل چې د دې ټولو سارو غوخه د انسان لپاره بهترینه غذا ده ځکه چې په دوی کې صدا سه ناپاک عادت نشته چې انسان لته کرکورځي. او بل دا چې د الله د طرف نه کم علم راغلی دی په هغه کې د دې لپاره د حرمت قاعده موجوده نه ده. لہذا د دې زناور د حرمت قاعده په خپل م جوړوي. د دې نه موږ ته دا سبق ملاويږي چې کم سيزونه حلال کړی شوی دي او حلال سره سره پاک هم دي نو په خپل مرزه هغه ته حرام ویل نه دي پکار ځکه چې دا سکول د الله په شریعت کې مداخلت کول دي او ناخوخ کړي شوی عمل دی او فرمایلی شوی دی چې هغه سړی ډیر ظالم دی چې څوک په الله باندې دروغ تړي چې خلک د علم نه بغیر بیلاری کی او د الله په قانون کې د خپل خوخه تبدیلی وکي او صرف رسم رواج لپاره. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کوم وਹੀ ما تراغله ده په هغه کې خو زه هیڅ داسې سیس نه وینم چې هغه په یو خړلو والا باندې حرام وي ما سوا د دینه چې هغه مردار وي یا بيدل شوی وینوي یا د خنزیر غوخه وي ځکه چې هغه پلیته ده یا فسق وي چې د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې ذبح کړی شوی وي. بیا چې څوک د مجبورۍ په حالت کې د دې سيزونو نه سوخري خو الله چې د نافرمانه اراده نه وي او د ضرورت نه زیات نه کوي نو یقینا چې تاسو رب معاف کول والا او رحم کول والا دی. او کوم خلکو چې يهوديت اختیار کړو په هغه باندې مونږه نکون والا جناوران ټول حرام کړي وو او د غوا او د چيلي وازګه په هم مونږه حرام کړي وو بغیر د هغه وازګنه چې د هغه د شاګانو یا د هغه د کلمو سره انختلې وي یا د اډوکو سره پیوست پاتې شي. دا مونږه هغه له د هغه د سرکشه سزا ورکړې و او دا چې مونږ وایو دا بالکل رښتیا وایو. اوس کچری دوی تا درو وګڼي نو ته ورته وایا چې تاسو رب د فراخ رحمت کول والا دی او د مجرمانو نه داغه عذاب څوک نشي واپس کوله. دا مشرکان با تاسو د خبرو په جواب کې ضرور وایي چې کله غختلې نو نه به مونږ شرک کړي وي او نه به زمونږه پلار نکونو او نه به مونږه سحرام کړي وي. هم په دغه خبرو باندې د دوی نه مخکې خلکو حق دروغ غړلې وو تر دې پوري چې اخر زمونږ د عذاب خوندې اوسکلو. دوی ته وایا آیا تاسو سره څه علم شته چې هغه مونږ ته پیش کی تاسو خو بس صرف په ګمان پسې ځئ او قیاسونه لګوي. بیا ورته وایا تاسو د دې دلیل په مقابله کې حقیقت ته رسیدو والا دلیل خدای الله سره دی بهشکه کله غختلې نو تاسو ټول ته به هدایت کړی وي. دوی ته وایا چې راولي خپل هغه گواهان چې د دې خبرې گواهی وکي چې خاصم الله داسې زونه حرام کړی دي. بیا کچري هغه گواهی وکي نو ته د هغه سره گواہی مکوا او هرگز د هغه خلکو په خواهشاتو پسې مزه کوم خلکو چې زمونږ آیتونه دروغ ګڼل دي او د آخرت منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړي. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا راشي چې تاسو ته واورم چې تاسو رب پتا سو باندې کومه پابندیاں لګولې دي
دا چې د هغه سره هیڅوک مشري کوي او د مور او د پلار سره نیک سلوک کوي او خپل اولاد د غریبۍ د یارینه موجني. مونږ تاسو له هم رزق درکو او هغه له به هم ورکو او د بے حیاي کارونو ته نږدې هم مورځي. کاغه ښکاروي او کپټ او کم روح چې الله محترم کړی دا هغه موجني مگر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې هدایت الله تاسو ته کړی دی کې دې شي چې د عقل نه کار واخلي. مخکې دا ذکر وشو چې کم سيزونه دوی په خپل حرام کړی وو، یعنی کم چې دوی د رسم او رواج یا د خپل خواهشاتو لپاره حرام کړی وو. په دین کې د دې حرمت نه وو. اوس دا خیال کیږي چې په دین کې اصل کې کم سيزونه حرام دي. راشه چې تاسو ته د دې تفصیل وخایو. الله تشرکو هغه الله سره هیڅوک مشرک کوي، یعنی شرک د هر څه نه زیات ناخوښ کړي شوی سیس دی. قل تعالو نه چې کوم آیتونه شروع کیږي د دې په بابت کې د حضرت مسعود رضی الله تعالی عنہ قول دی چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم داسې وصیت نامه لیدل غواړي چې پاغي باندې د رسول صلی الله علیه وسلم مهر لګیدل دي، نو هغه دې دا آیتونه ولولي. په دې کې هغه وصیت موجود دی کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله په حکم او مطلب ورکړي دي، یعنی را روانه خبري هغه تاکیدي خبري دي چې مونږ له هغه اهتمام کول دي او موږ د خپل ځان د سره اوتلو. په دې ټولو خبرو کې د هر څه نمخ کې دا خبره چې الله سره هیڅوک مشرک کوي. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله سره هرگز شریک نه کوي، اگر چې کتا سو هورته واچول شي یا قتل کړي شي، یعنی که په دنیا کې د لوی نه لوی آفت هم راشي خو شرک بنه کوي. هم د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې یو کس په دې حال کې مړ شي چې هغه مطلقاً هیڅ یو څیز الله سره نه وي شریک کړي، نو هغه به یقینا جنت کې داخليږي. وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره احسان کوي. والدین سره د احسان څه مطلب دی؟ د احسان مطلب دی ښه سلوک، داسې سلوک چې هغه په خوشاله شي. په دې کې د دوی اطاعت، د دوی خدمت، د دوی شکرګزاري، د دوی سره محبت تر دې پورې ویل شوی دی چې یو کس والدین ته د محبت نظر وکړي نو د دې په بدله کې دته د حج مبرور ثواب لیکل کیږي. صحابه په حیرانتا تاسو وکړو چې واقعي دا داسې ده؟ نو حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله د دې سیس نه بالکل پاک دی څنګه چې تاسو خیال کوئ. د الله خزانه خو ډېر وسیع دي او هغه بخل نه کوي. دا خو انسان دی چې دومره ثواب ورته ډېر ښکاري. خلکو تاسو وکړو که یو کس اویا ځلې داسې وکړي نو تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه ته به اویا ځلې د دې اجر ملاويږي. خو افسوس دی چې د بدقسمتۍ نه مونږه په وړو خبرو د خپل والدینو نه خفیو یا هم ته ځان مرور کړی وي. د دوی طرف ته قتل راته ګران وي، د دوی سره ملاقات له نورزو یا د دوی د پاره وخت نو باسو. حالکه د والدینو اطاعت د جنت ذریعہ ده او په دنیا کې هم والدین زموږ جنت ده. ولا تقتلوا اولادکم من املاق او خپل اولاد د غریبۍ د یری ما وجنی. عموما اولاد ولې وجل کیږي؟ انتهایی سنگدلی ده کنه. د اولاد په شان نعمت چې یو کس په خپل اوجنی د دنیا ته راتګ نه مخکې یعنی ابورشن وکړي شي یا دنیا ته راتګ نه پس، عام طور باندې خلک د دې دا وجه بیانې د ګڼ اولاد خرج خوراک نشو برداشت کوله. نن سبا په دنیا کې د اولاد د قتل هم دغه وجه خیل کیږي. ځکه الله تعالی فرمایي نحنو نرزقهم و اياكم، مونږ تاسو له هم رزق درکو او وی له هم. نو ځکه اولاد ما وجنی. هر کله چې یو کس اراده وکړي چې خپل بچي به وجني، د دین به زیات سنگدلی نور رسوي، د دین زیات به حصي به نور رسوي چې کم کس په ډاډه زړه داسې ګناه کول شي د داسې سړی نه به څوک د نور خیر څه تمه وکړي. یو طرف ته خپل والدینو حقوق نه پیژني او بل خواته خپل اولاد له د ژوند حق هم نه ورکوي، نو دا د انسان د بدبختۍ علامت ده. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، او د بے حیاي کارونو ته نږدې هم مورځي، کاغه ښکاروي او کپټ. حیا د ایمان حصہ ده او دا دواړه لازم او ملزوم دي چې یو اوچت شي نو بل هم لاړ شي. په داسې سړی کې هیڅ خیر نوي چې چا کې حیا نوي، او چې حیا لاړ شي نو انسان په ګناهونو کې اخته شي او د الله نه ډیر لري شي. ډیر ګناهونه داسې وي چې کم په ظاهري لحاظ دومره فحش وي چې دا غي فحاشي یا خرابي پیژندلو لا سټیسټ یا د کتاب ضرورت نه وي یا د چا د رهنمایي حاجت نه وي چې دا غلط کار دی. دغه ګناهونو خرابواله دومره ښکاروي چې د چا د وینا ضرورت نه وي چې تاسو وایي چې دا د بے حیاي کار دی. الله د دې پیژنګلو تاسو په فطرت کې اچول ده. ځکه د انسان ضمیر انسان مطلقي ورته وایي چې خبردار دا کار د انسان د کولو نه دی، د دینه ایثار شه. که یو کس د دې आवाज اوریدو نه پس هم غلط کارونه پرې نګدي نو دا د بے حیاي علامت ده. تاسو وګورئ چې څومره احکامات هم د وخت کې ویل کیږي، یعنی د شرک خبره، د والدینو حقوق، د اولاد قتل یا د فواحش ذکر. د دې ټولو تعلق د انسان زړه سره دی او چې زړه په تیرو کې ډوب شي او به حسي په غالب شي نو دا ګناهونه کیږي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او کم نفس چې الله حرام کړی دی هغه مو وجني مگر د حق سره. یعنی انساني قتل هم ځکه کیږي چې انسان به حس شي. د حق نه مراد دا دی چې مثلا قاتل په بدله کې قتل کړي شي نو د دې اجازه ده. ولا تقربوا مال اليتيم، او دا چې د یتیم مال ته منځ دی کېږي مگر په هغه طریقه سره چې هغه ډیر خوي تر دې چې هغه د پوی عمر ته ورسي
او په ناب تول کې پوره انصاف کوي. مونږ په هر چا باندې د ذمہواری هغه عمر بار اګدو څومره چې د هغه په وس کې وي او هر کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي اگر که معاملہ د رشتہ دارانو سره وي او د الله وعده پوره کوي. د دې خبرو هدایت الله تاسو ته کړی دی کې دې شي چې تاسو نصيحت قبول کړئ. د بے حسه یو بل کار د یتیم مال باندې ډاکا چول په ژوند کې ډیر ځلې او کې دې شي چې روزانه داسې واقع داسې معاملې تاسو ته مخه تراتلی شي چې تاسو له د چا خلاف رائے ورکول وي. په داسې موقع کې اکثر خلک د نور خلکو د یری حق خبره نه کوي. دا گواهی صرف په عدالت کې نه بلکې په عام روزمره ژوندۍ کې هم چې یو ځای قائمول وي د دې طرف ته اشاره ده. نو خبره دا ده چې کایا څوک خپل دی یا پر دی که د دوستۍ تعلق وي یا د دشمنۍ چې هر کله د یو انسان په باره کې د رائے ورکول موقع راشي یا که هر څه معاملې کې د چانه تپوس وکړي شي نو همیشه خبره د انصاف کول پکار دی ځکه چې د الله هم دغه سي خوخه ده. او که انسان د الله خوخه پریږدي او د بندگانو په خوخه پسې روان شي نو د حق نه به ډیر لري لاړ شي. ځکه وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. خو که د انسان نه څه فائدہ وي او کنه وي په هر حال کې الله انصاف خوخی. وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. دا رنګي دغه هدایت دادې چې دا زمانه غلاره ده نو تاسو هم په دې باندې ځئ او په نور لارو باندې مزي ځکه چې نور لارې به تاسو د الله د لارې نه ووړي او تاسو به خواره واره کی. دا د هغه هدایت چې تاسو رب تاسو ته کړی دی شاید چې تاسو د غلطو لارو نه بچ شئ. بیا موږ موسی علی السلام ته کتاب ورکړی وو چې د نعمت تکمیل وو په هغه انسان باندې چې نه غلاره اختیار کړی وو او د هر ضروری سیس تفصیل وو او سراسر هدایت او رحمت وو او د دې لپاره بنی اسرائیل ته ورکړی شوی وو چې کې دې شي دا خلک د خپل رب په ملاقات باندې ایمان وروړي. او دغه شان دا کتاب مونږ نازل کړی دی چې یو بابرکته کتاب دی نو تاسو په دې پس روان شي او د تقوا لار اختیار کړئ. لری نه دا چې په تاسو باندې به رحم وکړي شي. نو چې کوم انسان دا غواړي چې د الله رحمت حاصل کړي د دې لپاره دا حکم دی چې د دې بابرکته کتاب پیروي دی وکړي او د الله تعالی تقوا اختیار کړي. او که د تقوا حاصلولو کې څوک مدد کولی شي نو هغه هم دا کتاب دی. اوس تاسو دا نشي ویلي چې کتاب خو زمونږه نړومبو دوه ډلو ته ورکړی شوی وو او مونږ هیڅ خبر نه وو چې هغه پکې څه لوستل. او اوس تاسو دا بهانه هم نشي کولی چې کچره په مونږ باندې کتاب نازل کړي شوی وو نو مونږ به د هغه نه زیات په صحیح لار ثابت شوی وي. تاسو د رب د طرف نه یو روخانه دلیل او هدایت او رحمت راغله دي. اوس به د هغه چانه ذات ظالم څوک وي چې د الله آیتونه دروغ وګړي او مخ ته باوړي. کم خلک چې زمونږ د آیتونو نه مخ اړي او ویل به د دې مخ اوړولو په بدله کې مونږه بدترینه سزا ورکو. آیا اوس دا خلک د دې خبرې انتظار کوي چې فرشته ورته مخ ته ودرېږي یا ستاره رب ورله پخپل راشي یا ورته ستاره رب ځنی سرګند نه ښکار شي؟ په کوم ورځ چې ستاره رب ځنی خاص نه ښکار شي بیا به داسې سړی ته دغه ایمان هیڅ فائدہ ورنکي چې هغه مخکې ایمان نه وروړي او یا چې چا په خپل ایمان کې سنیکی نه وی کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې خدا تاسو هم انتظار کوئ مونږ هم انتظار کوو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه کړو او ډلې شو یقینا چې د هغه سره صحیح واسطه نشته د هغه معاملہ الله ته حواله ده هم هغه به ورته خبر ورکړي چې هغه څه کړی دي. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. څوک چې د نیکه سره الله ته حاضر شي نو داغه د پاره لس چند اجر دی او څوک چې د بدای سره حاضر شي نو هغه ته به هم هغه عمر بدله ورکړي کېدی شي څومره چې هغه ګناه کړی وي او په هیڅ چا باندې به ظلم نه کیږي. په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې راغلي دي چې تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم سړی د یو نیک کار اراده وکي یعنی چې نیت وکي د دې لپاره یو نیکی ولیکل شي. مثلا تاسو ټول ورځ کار کوي لګیای یا روان یې تاسو په ذهن کې څه خیال را روان وي کدا خیالات د سکه کار کولو لا صرف په ځړ کې هم راشي نو د دې یو نیکی ولیکل شي. یعنی صرف په اراده کولو یا د شوق اظهار سره یا د خیال راتلو سره فورا نیکی ولیکل شي. یعنی که په دې باندې د عمل نوبت لا نه وی راغله دا یو بل خبره ده چې حالات اجازه ورنکي او تاسو د خپل اراده تکمیل اونکه. ډیر خواهشات داسې دي چې هغه پوره نشي خو عموما زمونږ خواهشات بس هم د دنیا د پاره وي چې دا اخرو دا اسکو دا اوکو دا جوړ کو چرته لاړ شو فلانه دی راشي فون دی اوکو فون دی راشي د داسې قسم خبرو سوچونه کو. اصل خبره د راتلونکو وخت لپاره سوچ د نیکه لپاره پلانینګ د نیکه او د خیګړې نوې طریقې راوستل او د نور خلکو د نیکه طرف ته درابللو طریقې. باس خلکو له الله ډیر ښه دماغ ورکړي وي د دنیا لپاره خدا ډیر ښه کار کوي خو چې د نیکه او خیګړې خبره راشي نو ته به لکه چې د دماغ کار پرې خودو دا څنګه د پکار د دې لپاره دماغ ټرین کول غواړي ټیون کول غواړي.
څنګه چې د چا دلچسپي وي دماغ په خپل د داسې خبرو سوچ شروع کی ځکه چې څنګه خواهش په زړه کې اوچت شي نو په دماغ کې هم هغه څه سوچ راځي نو چې یو کس د یوې خبرې سوچ وکي نو که د عمل نوبت نه وی راغلی نو یو نیکی ولیکل شي او چې هر کله دغه کار وکي نو لس نیکه د هغه عمل نامه کې ولیکل شي یعنی چې کار وکي نو کم از کم لس نیکه د لس نه یو هم کم نه یعنی نه او چې د ګناه اراده وکي خو ګناه اونکي نو یو نیکی ولیکل شي دا د الله رحمت او کدا ګناه وشي نو صرف یو ګناه لیکل کیږي لس نه او یا دغه لیکوم میټاو کړی شي ځکه چې ان الحسنات یذهبن السیئات تاسو فرمایل چې د دې افو کرم سره د الله په دربار کې به صرف هغه کس هلاکیږي چې د هلاکېدو قصد کړی وي کم سړی چې یو نیکی وکي دته د لسو ثواب ملاويږي او د دې نه هم زیات یعنی بعض وخت لس نه د لسو نه هم زیات لکه فی سبیل الله د مال د خرج وسو چنده اجر قران پاک بیان کړی دی او چې یو کس یو ګناه وکي نو د دې سزا هم د یوې ګناه او بیا دا هم زماف کم حدیث قدسی دی چې د رسول دی یو ګناه وکي نو دغه ګناه برابر ګناه ولیکل شي او بیا دا هم زماف کم او که یو کس دومره ګناهونه وروړي چې د ازمکه ته ډک شي او بیا د مغفرت طالب شي یعنی بخشش وغواړي نو زه هم دومره مغفرت معاملہ کوم یعنی چې څومره ګناهونه وي هم دومره بخانه وکوم او چې څوک زما طرف ته یو قدم واخلي نو زه به د دې طرف ته لس قدم واخلم او چې یو کس زما طرف ته روان شي نو زه به په منډه ورزم دا د الله رحمت او داسې رحمان او رحیم دی من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم څوک چې د نیکه سره الله ته حاضر شي نو داغه د پاره لس چند اجر دی او څوک چې د بد سره حاضر شي نو هغه ته به هم هغه عمر بدله ورکړي کې دي شي څومره چې هغه ګناه کړی وي او په هیڅ باندې به ظلم نه کیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا زما رب ماته د یقین سره نه غلار خول ده بالکل صحیح دین چې هیڅ کوګواله پکې نشته د ابراهیم علی السلام طریقه چې په هغه روان وو او د مشرکانو نه وو وایا زما منځ زما د عبادت طریقې زما ژوند او زما مرګ ټول هر څه د الله رب العالمین لپاره دي چې داغه هیڅوک شریک نشته ماته د دې حکم را کړی شوی دی او د ټولو نه اول حکم منلو والا زیم وایا چې آیا زه د الله نه بغیر بل رب وګورم حالکه هغه د هر سیز رب دی هر څوک چې سکی دا غي ذمہوار هغه پخپل دی هیڅ یو بار چتول والا د بل چا بار نه چتي بیا ستاسو د ټولو واپس تل خپل رب ته دی په هغه وخت به هغه ستاسو د اختلافات او حقیقت تاسو تخکاره کی الله هغه ذات دی چې تاسو یې د ځمکې خلیفګان جوړ کړي او په تاسو کې زنو خلکو ته د زنو په مقابله کې زیاتې اوچته درجه ورکړي لپاره د دې چې هغه تاسو له صدر کړی دي چې پاغي کې تاسو ازمایښ وکي بهشکه چې ستاره په سزا ورکولو کې هم ډیر تیز دی او ډیر معاف کول والا او رحم کول والا دی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين چې داغه هیڅوک شریک نشته ماته د دې حکم را کړی شوی دی او د ټولو ناول حکم منلو والا زیم یعنی که هر نیکی وي خو چې تر څو پورې د الله د پاره نه وي نو داغه هیڅ فائدہ نشته ځکه ویل شوی دی چې زما منځ او زما قرباني یعنی د ظاهري نیکو چې څه قسم دی یا د عبادت قسم یا بدنی او مالی عبادت منځ بدنی دی او مال یعنی انفاق فی سبیل الله قرباني مالی عبادت دی ومحیای ومماتی زما ژوند او زما مرګ یعنی شروع نه واخلي تر اخره پورې هر څه چې دی کپړتی او کخکارا دا هر څه د الله د پاره دی او دا ولی ځکه چې دا هر څه د الله ورکړه ده او بیا د نیکه توفیق هم هغه ورکي قل غیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وایا چې آیا زه د الله نه بغیر بل رب ګورم حالکه هغه د هر سیس رب دی هر څوک چې سکی دا غي ذمہوار هغه پخپل دی هیڅوک یو بارو چتول والا د بل چا بار نه اوچتي بیا تاسو د ټولو واپس تل خپل رب ته دی په هغه وخت به هغه تاسو ته د اختلافات او حقیقت ښکار کی سورۃ الاعراف الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام میم صاد دا یو کتاب دی چې تا ته نازل کړی شوی دی نو اے نبی ستا په زړه کې د دینه ستنګي نوي
د دې د نازلولو غرض دا دی چې ته د دې په ذریعہ منکرین اوره او مؤمنانو ته یو نصیحت وي. یعنی دا کتاب د دې لپاره دی چې ایمان والو ته یاد دهانی وکي. مثلا دی وخت چې دا سمونګ لولو په دې کې ډېر خبرې داسې دي چې مونږ ته د مخکې نه معلومه دي، خو باوجود د دې د علم څنګه چې هر څه تازه کول پکار وي، همدغه سي د ایمان د تازه کولو او د علم تازه کولو ضرورت وي. الله په قران کې هم یو مضمون سو پیر راوسته دي ځکه چې د دې د یاد دهانه ضرورت وي. او دلته ذکر للمؤمنین یعنی د مؤمنانو لپاره یاد دهانی. اے خلکو تاسو د رب د طرف نه چې تاسو ته نازل کړي شوی دي پاغي پسې روان شي او د خپل رب نه علاوه د نور سرپرستانو پیروي مکوئ، خو تاسو نصیحت ډیر کم منئ. یعنی د یاد دهانه نه علاوه بل مقصد د الله پیروي کول دي. اے خلکو تاسو د رب د طرف نه چې تاسو ته نازل کړي شوی دي پاغي پسې روان شي او د خپل رب نه علاوه د نور سرپرستانو پیروي مکوئ، خو تاسو نصیحت ډیر کم منئ. یعنی واوري او هیر کوي. ډیر کلی دي چې داغه اوسېدو والا مونږه هلاک کړل، په غوي باندې زمونږ عذاب یا خو ناصافه د شپې په وخت کې راغله دي او یا په پرانا ورځ په داسې وخت راغی کله چې هغه د غرمې په خوب ودرو، او هر کله چې زمونږ عذاب په غوي راغی نو هغه بغیر د دینه بل سنو ویلې چې واقعي مونږ ظالمان وو. په دنیا کې خو مونږ د خپل غلطیانو ذمہواری په نورو خلکو ورواچو، خو چې اصل حقیقت را مخ کې شي نو انسان ته بعد خپل عیبونه صفاح کار شي، خو د توبې وخت په بیانوي. نو موږ مخامخ د هغه خلکو نه تپوس کوو چاته چې موږ پیغمبران لېږلي دي، او د پیغمبرانو نه به هم تپوس کوو چې هغه د پیغام د رسولو کار د کم ځای پورې وکړو او د خپل کار ورته څه جواب ملو شو. بیا به ورته موږ په خپل ټول تیر شوی حالات د پوره علم سره پیښ کو. اخر موږ خو چرته غایب نه وو. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. او وزن به په دغه ورځ عین حق وي چې د چاتلې درنی وي هغه به خلاصې مونته والا وي. یعنی د الله په ایالت کې چې کومه تله ده چې د خلکو نیکه او ګناهونه به په تلل کېږي هغه به بالکل صحیح وي، په دې کې به د هیڅ چا طرفداري نه کېږي. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. او وزن به په دغه ورځ عین حق وي چې د چا تل درنی وي او به خلاصې منتل والا وي، یعنی چې د چا نیکه زیات وي. ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. او چې د چا تل سپکوي نو هغه بازانونه په نقصان کې اچول والا خلک وي، ځکه چې هغه به زمونږ د آیاتونو سره د ظلم سلوک کولو. مونږ تاسو د اختیاراتو سره پزماکه کې آباد کړئ او تاسو د پارم پاغي کې د ژوند سامان پیدا کړو، خو تاسو ډیر کم شکر گزار یې. یعنی د ژوند لپاره میټول سامان درکړو خو تاسو ډیر کم شکر گزار یې. هر سیس فور ګرانټډ اخلي چې دا خو پکار وو، او که یو سیس پدې کې نوي نو وایو چې دا ولې نشته، لکه چې دا زمونږ حق دی. خدا څنګه ده الله چې هر څه هم مونږ لرا کړی دي دا دغه احسان دی او دغه احسان منل پکار دي، او احسان منل د شکرګزارۍ په شکل کې کیږي. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. مونږ تاسو پیدایش شروع کړو، بیا هم تاسو شکل جوړ کړو، بیا هم فرشتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړه. په دې حکم سره هغه ټول سجده وکړه، خو ابلیس د سجده کولو والو سره شامل نشو. پس مکه باندې انسان څنګه راغلی وو؟ د شادوګانو اولاد نه دی، الله دې هم د انسان په شکل کې پیدا کړی دی. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. مونږ تاسو پیدایش شروع کړو، بیا هم تاسو شکل جوړ کړو، بیا هم فرشتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي. په دې حکم سره هغه ټول سجده وکړه، خو ابلیس د سجده کولو والو سره شامل نشو. الله ته تاسو وکړو ته سسیس د سجده کولو نه منع کړي. هر کله چې ما ته حکم کړی وو هغه وویل زه د هغه نه بهتر یم، تاسو د هور نه پیدا کړی یم او د خاور نه. د دې نه معلومیږي چې ابلیس ته هم د سجده حکم شوی وو. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله ته تاسو وکړو چې تاسو د سجده کولو نه منع کړي. هر کله چې ما ته حکم کړی وو هغه وویل زه دا غنه بهتر یم، تاسو د هور نه پیدا کړی یم او د خاور نه. د انا مسله جوړه شوی و، خبرې جوړولې، دلیلونه پیش کول، سیده خبره و د غلطۍ اعتراف به کړی وي، خو چې یو ځل نه وکړل نو په دې ټینګ شو، په تکبر کې پریوتو او سرکش شو. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. الله او فرمایل خدا ته د دې زینا خطه کوشه، ته حق نه دی حاصل چې ته دلته لوی او غرور وکې. اوزه په حقیقت کې ته د هغه خلکو نه چې هغه په خپل ذلت غواړي، گویا د تکبر انجام هم ذلت دی. قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين.
هغه وویل مال د هغه ورځې پورې مهلت راکا په کوم ورځ چې به دا خلک ټول دوباره را پاسول کیږي. الله او فرمایل تا ته مهلت ده. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراط المستقيم. هغه وویل خدا نو لکه څنګه چې تاسو په گمراهۍ کې اخته کړی يم زه به هم اوستا پنی غلار کې د خلکو تکینم. دا د شیطانی صفت غلطي په خپل وکا او الزام په بل لګوا او بیا وګوره چې څنګه په بدلا غشتو کې ټینګ دی څنګه الله سره مقابله کوي. وای چې دا انسان چې تا د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی دی وستا طرف ته نه پریږدم. دغه وجدا چې صراط مستقیم خو بالکل نیغه صفه لار ده خو چې انسان په دې د روانېدو اراده وکي نو شیطان په لار کې رنگ رنگ رکاوټونو سره ودري مخکې خو دې لارې ته اړو پریږدي نه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. د مخه او د رستو د خي او د ګست هر طرف نه بدوي راګیروم او ته به د دوی نه اکثر خلک شکرګزار بیا نه مومي. د سلور واړو طرفه به د غیر کم او نه غلار ته به نه پریږدم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. د مخه او د رستو د خي او د ګس هر طرف نه بدوي راګیروم او ته به د دوی نه اکثر خلک شکرګزار بیا نه مومي. د دوی زړونه بنا شکرانه ډکم. دا وو د شیطان چیلنج چې د انسان د تخلیق په ورځې کړي وو. دا ټول جنگ د کم ځای نه شروع شو. دا د دینه چې هغه په خپل ځان د نور چا بډای نه منله د بل چا د فضیلت اعتراف نه غوښتلو. په دې خبره ټینګ وو چې دی وذلیلې خو او شوسه دا چې په خپل ذلیل شو. په انسانانو کې هم چې څوک د چا فضیلت د چا لویوالی تسلیم نه کوي اعتراف نه کوي نو په خپل په خساره کې وي هم ځان له نقصان ور کوي. تاسو کو وګورئ په دنیا کې څومره جګړې او فسادونه دي د انسانانو په منځ کې. دغه بنیادی وجه هم دغه تکبر او سرکشي ده چې هر انسان خپل او د خپل خبره اهمیت غواړي خو بل چا ته اهمیت ورکول ته تیار نه دي. د بل چا بډای منلو ته تیار نه دي. خو انصاف پسند خلک که په هر چا کې سخواله یا لویواله وویني نو دغه اعتراف کول ورته هیڅ ګران نه وي. او چې کم انسان ته هم الله که په نعمت کې په نور خلکو بډای ورکي نو دې لپاره حق دا دی چې هغه دې شکرګزار شي. یعنی شیطان او ویل چې هغه به شکرګزار نه وي یعنی یو خو به شیطان پس رواني او د حقیقت اعتراف بنه کوي او بل خو د نعمت حاصلولو نه باوجود د الله طرف ته رجوع نه کوي یعنی دا اعتراف بنه کوي چې دا الله را کړی دی ځکه چې شکر د نعمت په اعتراف ادا کیږي. دلته تاسو ګوره چې شیطان د سلور طرف نه دراتلو خبره کړې ده خو دوه طرفه هیر کړی دي خکته او بره یعنی د ځمکې طرف او د اسمان طرف. د دې نه معلومیږي چې شیطان د سلورو طرفونو نه انسان غیر کړی دی. انسان که هر طرف ته ځي مخ کې شاته خي او کګس طرف ته هر طرف نه دی را منې کوي. اوس د لاړ کم طرف ته شي او اوکي نسو اوکي دی به د دې مصیبت نسو خلاصي. دا هم د الله ذات دی. په هر ګران وخت کې او خصوصا د الله د اطاعت په لار کې چې کم مشکلات راځي د دې د حل دوه لارې دي. یو خطا یعنی پزماکه سجده کې پریوتل او بل بره یعنی د اسمان طرف ته دعا کول. دا دوه لارې دي چې انسان د شیطان د ورنه محفوظ ساتي. واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر او صلات سره دعا. یو کس به هم دا بهانه نشي کولی چې اے الله زه خو شیطان نیکه ته نه پرې خودم ما خو ډیر سکول وختل خو شیطان ورته نه پرې خودم. د شیطان په باره کې مخکې را روان دي ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. زما په بندگانو بستا هیڅ زور نه چلیږي. اوس او شو دا چې الله د دنه ناراض شو او اوی فرمایل قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. الله او فرمایل او زه د دې زینا ذلیلا او رټل شوی یقین ساته چې په دوی کې چاستا پیروي وکړه ستا سره به دا وی ټول نه دوزخ لکم. او اے آدم ته او ستا خزه دوړه په دې جنت کې اوسېږي. هر ځای کې چې سسیز ستاسو زړه غواړي هغه خوري خو د دې ونه خو لمزي غني نو په ظالمانو کې بشمار شي. بیا شیطان هغه دوړو ته وسوسه وکړه چې د هغه د شرم ځونه کم چې د یو بل نه پټ کړی شوی وو چې هغه هغه ته ښکار کی. هغه هغه ته وویل تاسو رب چې تاسو د کمې ونه نه منې کړی د دې وجه د دې نه سوا بل هیڅ نه ده چې تاسو نه چرته فرشتي جوړ نشي یا درته همیشه جون نصیب نشي. او هغه ته قسم وخړو چې زستا سورشنه خیر خوایم. هغه دواړه رو رو په دوکه سره په خپل لار راوړل. اخر دا چې کله هغه د هغه ونه مزه اوسکله نو دواړو ته د یو بل د شرم ځونه ښکار شو او خپل بدنونه د جنت په پاڼو پټول شروع کړل. بیا ورته خپل رب आवाज وکړو ولی ما تاسو د دې ونه نه نوې منې کړي او دا مې درته نو ویلې چې شیطان تاسو ښکار دشمن دی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دوانو اویل اے رب مونږ په خپل ځان ظلم وکړو اوس کته مونږ معاف نکړو او په مونږ د رحم اونکړو نو یقینا چې مونږ تبا شو. الله فرمایل کوم شي تاسو د یو بل دشمنان یې او تاسو د پاره د یو خاص مودې پورې پزماکه کې د قرار ځای او د ژوند سامان دی. او فرمایل هم پدې کې به ژوند تیروي او پدې کې به مري هم د دې ځای نه به تاسو راوستل کېږئ.
وګوره چې شیطان حضرت آدم علی السلام او حضرت حوا علی السلام څنګه خطا کړل، په کومه طریقه او په سیس ټول جنت یو طرف ته او یو ونه بل طرف ته، د کوم نه چې منې کړی شوی وو او شیطان په خپل چال د دوی نه جنت هیر کړو او د دې ونه خواته راوستل. په دنیا کې هم د شیطان هم دغه طریقه ده. په دې ځمکه کې الله زموږ لپاره رنگ رنگ نعمتونه پیدا کړی دي، په دې کې ډیر جایز او حلال دي، د دې په استعمالولو کې هیڅ ممانعت نشته. خو د شیطان دا طریقه ده چې همیشه جایز او حلال سیس انسان ته سپک ښکار کوي. مثلا د یو سړي خزه ده د دې لپاره جایز او حلال وي، خو د په نظر کې سپک وګرځي. د دې نه برعکس په بل خزه کې چې کومه تا قتل یا ور سره تعلق ساتل حرام وي، هغه ورته خشته کی. هم دغه شان په خوراکونو کې څومره بشمار سيزونه دي چې کوم انسان لپاره حلال دي، خو بیا هم د دې زړه حرام سيسته کیږي. نن په دنیا کې چې په شراب څومره پیسې خرچيږي، څومره مال په ضایع کیږي، دا غي څه حساب نشته. یو خو شراب ګران دي او بل پکې څه غذایت هم نشته. نو دا چا په دې حرام او بیکاره سیس کې دومره عزت واچولو. د شیطان همیشه هم دغه طریقه ده چې هغه حلال د انسان په نظر کې سپک وړوکې او معمولی ښکار کوي او د دې په مقابله کې حرام سیس کې ډیر کشش پیدا کوي. څنګه چې ویل شوی دی زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان د دوی لپاره د دوی غلط اعمال ډیر خشته کړی دي. د انسان عقل وی چې ګوره ابتدا پیسې ضایع کومه، ستا صحت خرابېږي لګیا دی، دا شراب ستا په دماغ، په زړه، په جوړونو، په اډوکو او په ټول سیستم باندې ډیر خراب اثر کوي. دا ستا لپاره بالکل فائدہ مند شي نه دی. خو د دې نه باوجود هم د خواهش نفس ساوریدو ته تیار نه وي، ولې چې شیطان په دې کې پټ ناست وي. نو یاد ساته چې هر کله ستاسو زړه د حلالو نه د حرامو طرف ته اوړي، نو پوه شئ چې شیطان راپسې ولګېدو. تاسو داسې وخت یادول شئ چې تاسو وایئ چې په هغه وخت کې ما سره شیطان وو، بالکل هم نه، موږ سره شیطان هیڅ چره هم نشي راتلی. هغه خو ډیر خراب خلکو سره وي، موږ خو همیشه په نیغه لاجو او موږ په ورځ کې هیڅ وخت هیڅ یو لمحه داسې یو کار نشو ډیټیکټ کولای چې هغه هم د شیطان په دباو کې کړی وي، ځکه چې موږ همیشه د هر غلط کار لپاره دلایل را پیدا کو څنګه چې شیطان کړی وو. نو بیا د دې پہچان څه دی؟ د الله د اطاعت په مقابله کې کچا د سبل سسیس خشته ښکار شي یا د حلال په مقابله کې ورته حرام ښکار شي، نو پوه دي شي چې د شیطان گزار دی. یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے د آدم اولاده، موږ تاسو ته جامې نازل کړې دي چې تاسو د بدن د شرم زونه پټ کړي او تاسو د بدن د حفاظت او د خایس ذریعہ هم وي. او بهترینه جامه د تقوا جامه ده. دا د الله د نخونه یو نه خده کې دي شي چې خلک د دین سبق واخلي، ځکه چې په جنت کې شیطان د انسان نه جامې کوزه کړي دي. نو الله انسان ته خاص طور د دې واقع نه پس د دې خبرې تلقین کوي چې اے بنی آدم، مونږ ستاسو لپاره لباس نازل کړی دی او د دې لپاره دوه لفظونه استعمال شوي دي او د لباس دوه مقاصد خیل شوي دي. یو لباس یواری سوآتکم او بل ریشن، چې تاسو د بدن د شرم زونه پټ کی او تاسو د بدن د حفاظت او د خایس ذریعہ هم وي. ریش په عربی ژبه کې د مرغو وزر ته وایي. د دې نه معلومیږي چې لباس یو طرف ته حفاظت دی او بل طرف ته خایست هم دی، او انسان د قدرت د دې آرټ نه ډیر ډیزاینونه زده کړی دي. الله فرمایي چې موږ لباس نازل کړی دی، یعنی د اسمان نه راکوس کړی دی. د دې مطلب دا دی چې دا یو الهامي سیس دی، د دې ضرورت پیدایشي تور باندې انسان ته وي. په دنیا کې چې څومره جاندار مخلوق دی، په قدرتي تور ټول په خپل جامه کې دي، خو یو له الله دا اختیار ورکړی دی چې څنګه لباس غواړي هغه سي ځان له وکا، او د دې لپاره ډېر ډیزاینونه جوړ کړل. د دې نه معلومیږي چې زمونږ په دین کې د جامو دوه مقاصد دي، چې دا د جسم حفاظت وکي، د انسان د شرم او حیا ذریعہ وي، او په دې کې خایست هم وي. زمونږ دا خیال دی چې دین کې د داخلي دو مطلب دی چې خوبصورتي دی بالکل ختم کړي شي، رنگونه یا آرټ یا د داسې قسمه نور سيزونه شاید که د دیندارۍ خلاف دی. خدا سے نه ده چې هر کله الله دا ټول مخلوق پیدا کړو او د انسان د لباس لپاره ریشن لفظ استعمال کړو، نو د دې نه دا معلومیږي چې د انسان او خاص طور د خزو چې کوم لطیف حس دی هغه ته تسکین رسول په جایز حدودو کې بالکل منع نه دي. صرف دا خبره ده چې د خو جامه په استعمال دی په چا کې تکبر را نشي، او دغه لباس دی اصل کې د لباس تقوا کار وکي. لباس تقوا په ظاهر باندې او لباس تقوا د انسان د زړه هم. په ظاهر باندې د لباس تقوا څه مطلب دی؟ هغه دا چې لباس دی د شریعت مطابق وي. د دې تفصیل به تاسو ته په لباس او حجاب نومي کیسټ کې ملو شي. په ظاهر لباس تقوا دی د شریعت تقاضې پوره کوي، یعنی د شرم او حیا تقاضې دی پوره کوي. الله چې لباس په معاملې کې د انسان کوم رهنمایي کړې ده او کوم حدود مقرر کړې دي، دا غي نه دی تجاوز اونکي، نه د زینت، نه د قیمت او نه د دې د تراش خراش په معاملې کې. د زړه لباس تقوا څنګه چې د جسم لباس وي، همدغه شان د زړه هم وي. انسان د خپل زړه آزاد نه پریږدي،
چې هر قسم فحش خیالات پکې راځي، بلکې زړه کې هم د الله نه حیا پکار ده. چې تاسو رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل د الله نه حیا وکړئ څنګه چې د داسې کولو حق دی. نو خلکو اویل چې مونږ خو حیا کوو. تاسو صلی الله علیه وسلم اویل نه، حیا څه شی دی؟ سر او پدې کې چې څه تیریږي د دې او د خېټې چې په څه دا مشتمل دی دا غي په باره کې د الله نه حیا وکړئ. یعنی چې کم خیال انسان لره روان وي یا کم سوچ دی کوي د دې په باره کې هم د حیا ضرورت دی. مثلا تاسو وګورئ چې د انسان د زړه تقوا یا د زړه لباس څه شی دی چې انسان ځان د پاره سغواړي هم هغه د بل لپاره هم غواړي. خپل زړه دی د حسد، بغض، نفرت او نور منفي جذباتونه پاکي. بیا د منافقت ختم کی، د ظاهر او د باطن فرق د ختم کی. ځکه چې بعضی وخت لیدل شوی دی چې په ظاهر د نور خلکو خوشامدونه کوي خو په زړه کې د دوی لپاره هیڅ قدر او قیمت نه وي، یا په ظاهر یو رویه اختیاري خو په زړه کې سنور سوي. دا بالکل ټیک خبره نه ده. که انسان زموږ په زړونو کې نشي کته نو همیشه دا یاد وساتئ چې الله خو هر څه ویني. د دې دا مطلب نه دی چې انسان دی وایي چې زما په زړه کې د فلاني لپاره خیرخواهي جذبات نشته نو زه په جبه ولې وایم. خبره دا ده چې جبه خو پکار ده، خو د دې سره زړه هم صفا کې چې په دوانو کې تضاد ختم شي. دا ډیر اهم آیت دی.